الله نه غوښتنه د بدو قسمه ده. یو دی چې الله ته ووایې چې الله زما دا مسله زما دا مسله دا به غوښتنه ده. کله ستا حال د الله نه غواړي، ستا حال د الله نه غواړي. که سړی وږی دی او لوږې راغستی او دی د اسمان ته داسې وګوري، څه مطلب ده؟ غواړي که نه. رب العالمین بغیر د دې نه چې دې خبره وکړي هغه ول هغه څه چې غواړي هغه ول ورکړي. داسې نه دي شوي چېرته که شمارې شروع کړو سر ته به ونه رسوو. زمونږ ورته ضرورت راغلی دی الله ته ویلي دي او الله رب العالمین را کړی هغه نعمت، نو ته هم د الله د بندګانو سره دقه شان احسانات کوه. لازم نه دی چې یو بنده به تا ته خپله ټوله شتوري او کیسه بیانوي. ته هم سړي ته وګوره چې یاره دې سړي دا حالات داسې ښکاري، نو د خپل طرف نه ورته د خدمت او د منډې او د مرستې ووایه چې الله موږ له عقل لا کړی. لازم نه چې سړی به راځي تا ته به سوال کوي، سوال به کوي او بیا به ویډیو کوو. نن سبا خو د ویډیو زمانه ده چې څه شی کوي نو اول به یې څه ته خیږي نیټ ته به خیږي، په هوا کې به چې خلک یې ویني. ښه خلک هم یعنې هلته ماحول هم عجیبه جوړ شوی ده. خلک بیا عمدته ښه سړی وي او چا چې پټ ساتلي دي الټه په معاشره کې به د هغه غیبت کېږي. ته درته ووایه او د دې کار ته ووایه، نه چېرته د اوسه پورې د غریب سره منډه ووایه، نه یې چېرته مونږ ویډیو ولیده، نه یې چېرته مونږ تصویر ولیدو. یعنې هغه معاشره هم تا په دې مجبوره کوي چې ته ویډیو جوړه کوې ته تصویر وباسي. نو څه چې د الله دپاره کې